رب العالمین انسان د پدریو زینو کې بندوبست کړی دی. یو دنیا ده، دنیا کې لاول سړی د مور په ګیره کې وي او بیا چې پیدا شي نو د ځمکې د پاسه ژوند تېرېږي. دویم بیا چې د انسان مرګ راشي او نیټې پوره شي د هغې نه پس د قبر لاندې د ځمکې لاندې د قبر ژوند دی. او دریم بیا د قبر نه چې انسان کله پاسي او د قیامت لوی عمل شروع شي بیا هغه بندوبست دی او هغه د زندګي او هغه دریم کور دی. دنیا کې د سړي اوسېدل د خپل اختیار دی. که ځان نه کوټې کور جوړوي یو کلوې جوړوي او که پخا بادي جوړوي او که کچه کې اوسي، که جونګړه کې اوسي، خپل کې اوسي، پردي کې اوسي، یوه کوټه جوړوي، دوه جوړوي، په نرمه بستره کې سملي او که په کلکه کې دا د خپل اختیار دی او الله خپل اختیار دله ورکړی دی او د ژوند د سامان بندوبست یې ونه کړی دی. او د مرګ نه پس چې دویمه زندګي او دویم کور کوم شروع شي هغه بیا د انسان اختیار شته او الله داسې یو نظام جوړ کړی دی چې هغې کې ټول انسانان او ټول بندگان تقریبا یو شان برابر کړي دي، خصوصا مسلمان. د هر چا د ځمکې لاندې یو کور د قبر ورته وایي او یو اندازه قبر دی، د فرق پکې نشته چې د کس زیات دی او د بل کس کم دی. که د انسان د قد مطابق یو لیش نیمره پوټ یو غټ وي نو وي به نور د قبر ژوند د ټولو یو برابر دی. هر انسان که هغه بادشاه دی او که هغه ګدا دی، که هغه عالم دی او که هغه طالب دی او که هغه نیک سړی دی او که بد سړی دی او که مالدار د ښې کورنۍ دی او که د بدې دی، د ټولو دپاره دغه یو کور دی او یو ژوند دی. په یو خاوره کې به پرېوځي، په ټولو د پاسه به دغه لوی ثمر د خاورې د پاسه انباري او ټول به یو دیوال ته مخ یو بل ته شي، برم خوره او لاندې خوره. هر سړی همدقه یو قسمه کور کې او په یو ژوند کې به پروت دي. الله دې موږ ته ګلې ګلزار شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه قبر د ژوند متعلق فرمایي چې یا دا د انسان دپاره د جنت د باغچو باغچه ده او یا د انسان دپاره د جهنم د کندو نه یو کنده ده. حفرة من حفر النیران یا روضة من ریاض الجنه. او حدیث پاک کې راځي چې انسان کله قبر کې سبلی رامکوارثان یې یوسي او قبر کې سبلی او تبې ورپسې ولوي، خاورې پې د پاسه واچوي او وارثان ته کله را روان شي د ژوند شروع شو د قبر. انه لیسمع قرع نعالهم، د دې خپلو ملګرو دوستانو چا چې په جنازه وکړه او کوم ورسره دفنه پولیسان شو د هغې د خپو د پیزار هغه کشار او قرار دی اوري. بخاري شریف کې حدیث دی او د ټولو علماء په دې اتفاق دی، د هېچا پکې اختلاف نشته چې څوک کوی مړي اوري او که نه اوري، خو په دې اورېدو د ټولو اتفاق دی چې دا وارثان دی واپس کېږي او دا کش قدمونه کوي نو دا مړي اوري په قبر کې. چې خلق دی واپس چې نو فرشتې ورته راشي، اتاه ملکان، دوه فرشتې راشي. انسان که نیک عمله دی او که بد عمله دی، کوم چې نیک انساني سوچه مسلمانی او الله نی خفه کړي هغه ته لا فرشتې راشي نو تپوس دی کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی زما رب الله دی. او که څوک داسې وي چې هغه ډېره نیکي تېره کړي او الله ډېر یاد کړي، د الله صفت هم وکړي، هغه الله زما رب دی چا چې زه پیدا کړی ما. الذي خلق السماوات والارض، ځمکې پیدا کړې ده، اسمانونه پیدا کړي دي، ونصب فيها الجبال، په دې ځمکې غرونه کلک کلک ودرولي دي، هغه زما رب دی. د الله نور صفتونه به مو کړي. د چا کمزورې غوندې سوچ دی نو هغه صرف ده وایي چې زما رب الله دی. بیا به ته هغې تپوس وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق چې پیغمبر دی څوک دی، یا به د نبی علیه السلام مبارک شکل به ورته مخامخ کی. د علماء پکې اختلاف شته، یا د هغې هغه شبیه هغه ورته مخامخ کی، د هغې شکل به ورته مخامخ کی، یا د هغې متعلق به ورته صفات ذکر کی چې هغه کس چې هغه دنیا ته راغلی او خلکو ته هدایت ورکړی دی دا څوک دی؟ ذهن کې د راځي که نه راځي چې دې سوچه مسلمانې او د خپل پیغمبر اتباع او تابعداري یې کړي، د هغه په شریعت عمل یې کړي، په هغه دنیا کې درود یې ویلي، د هغه احسان مني ابو چې او د ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. که څوک ډېر نیکي وی وجاءنی ابنا بالبینات، مونږ ته واضحه د قرآن شریف آیاتونه
او معجزې او ښکاره دلایل کړل. مونږ په ایمان راوړه، مونږ یې تصدیق وکړه، مونږ ته یې دین راورسو. بیا به دې تپوس کوي چې دین دې څه دی، کم څیز مطابق په دنیا کې ستا ژوند تیر کړی دی، د کم یو دین تا په دنیا کې اختیار کړی دی، کم مذهب دې په دنیا کې اختیار کړی دی. دی خو په دنیا کې د اسلام مطابق ژوند تیر کړی دی. مونځ د اسلام یو نوع ده، یو د اسلام یو حصه ده. زکات دارنګې روژه، ذکر و اذکار، الله یو منل، دی بوی زما دین د ژوند د تیرولو د دنیا هغه ذریعه او هغه نقشه اسلام دی، دین الاسلام. دا جوابونه چې دی ولا ورکي، نبی علیہ السلام فرمایي چې فرشتې به ورته وایي چې مونږ ته پته وه چې ته به هم دا جواب راکې، ستا د تندي د دې رڼا نه مونږ ته پته وه، په تا د زنکدن تکلیف نه دی تیر شوی، د هغې نه مونږ ته پته وه، ستا روښانه مخ په دې ګویا دی، مونږ ته پته وه چې دا به جواب ورکې. او بیا به ورته فرشتې وایي وده شه، داسې وده شه لکه یو عزتمن میلمه چې چا کره میلمه شي وده کېږي. هغه څوک په دې د خوبه پاڅئ چې ستا ډېر زیات محبت او مینه یې ورسره او د هغه هم در سره ډېر محبت او ډېره مینه. او حدیث پاک کې راځي چې دا قبر پې را جوخت شي، دا وله زور ورکي. نو نیکمر انسان له زور ورکوي، داسې شکل کې دله زور ورکي لکه یو بچی چې سر کوږېږي، تکلیف یې ورته او مور یې غېږ کې ونیسي او ځان ته یې را جوخ کړي او زور وله ورکوي. او دا بچی دی مور ته وایي مور یې لغوندې زور نور هم راکړه، دې سر له مې نور هم زور ورکړه، دې وجود له مې نور هم زور ورکړه چې ښه دمه شم. دقسې د مینې او د محبت او د راحت دپاره مو دا قبر دله زور ورکي. او نبی علیه السلام فرمایي چې هر انسان ته په جنت او په دوزخ کې ځای جوړ دی، ام مسلمان له ام کافر له، دته به الله د جهنم هغه ځای وښیي، هغه ځای تا دپاره جوړ شوی، خو تا نیک عمل وکړه الله دې خوشحاله ته، دا ځای د نه الله ختم، په دې ته به نه ځي. دی به جهنم اوویځي، یحتم بعضها بعضا، هغه چې یو پکې اوړي روړي، یو څوک په یو پرېږدي او د اور څه یو ته لاندې کېږي او څه بل ته لاندې کېږي، غرغنډې او قدبویې به دې لرې ځای نه به محسوس کړي. او ابه وایي نه یارېږه ما دا تا باندې خدای حرام کړی دی، تا نیکي نیکي کړی، څونه به خوشحالې چې ښځې نه بچ شم. دا ورته الله ښایي که بدعملي دې کړې وه دقه ځای له ورتلې، دی به په دې خوشحاله چې شکر دی لوی مصیبت نه خلاص شم، لوی غم نه خلاص شم، بیا جنت به ورته مخامخ کړي. هغه مخامخ جنت ستا ځای دی، کله چې قیامت راشي که نه دقې جنت ته به ځې، دا ستا ځای دی. او د جنت نه به ورته نبي علیه السلام فرمایي یو روشندان کولو شي، یو لاره به ورته جوړه شي، د جنت خوشبویې د هغې تازه تازه یخې یخې هواګانې دا به دې قبر ته راځي او تر قیامته پورې به دې د جنت د باغچو په دې باغچه کې خپل د قبر ژوند تېري. الله دې زموږ نصیب کړي. کوم انسان چې شهید دی د هغه روح چې سینګ ته وباسي هغه نیغ جنت ته ځي، جنت الفردوس ته. او کوم انسان چې عام نیک انسان دی یو لوی ځای دی هغې ته علیین وایي، هغې صدر دفتر ته د هغه روح لاړ شي، دا روح که په علیین کې پروت دی او که په جنت الفردوس کې، په قبر کې د دې وجود سره د خپل کنیکشن، خپل رابطه او خپل تعلق وي. که دا وجود خاورې خاورې ولې نه شي او هغې سره د دې هغه خپل نسبت شته، لکه نور څومره لرې دی او چې کوم ځای په دنیا کې لږې هغې سره خپله رابطه ده، نور ګرم دی چې په کوم ځای لږې هغه ځای هم ګرم وي، نور اوچونکی چې په کوم ځای لږې هغه ځای اوچوي. نو دقه رنګې د روح چې دا وجود ذره ذره په قبر کې پروت دی، نو دا هغه خپل روح که دی په جنت کې پروت دی او که دی په علیین کې دی، د خپلو ذراتو سره د بدن د ټوکرو سره خپل نسبت وي. کوم انسان چې بدعمله دی، دوه قسمه بدعمله انسان دی، یو کافر، الله دې موږ وساتي، منافق او کافر، او دویم په مسلمانو کې بدعمله، دې مسلمان د کلمه وایي خو د الله د رضا عمل نه کوي، ګناهونه کوي. دله چې کله قبر کې دې څنګه سملی او ذکر ویې اوس حدیث کې د کافر ذکر راځي، دا بدعمله دلته پاتې شو، دله ذکر نشته. اس پته نه لګي چې دی به په دې سوالو جواب کې د هغه مخکني سره وي او که د هغې وروستني سره وي. خو بدعمله سړی چې کوم کافر او منافق دی هغه له هم دا دوه فرشتې راشي، تپوس دې کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ نو ده خو دنیا کې رب نه دی یاد کړی، په هغه طریقه نه دی پېژندلې کومه طریقه چې ورسره مناسبه وه. د الله یووالي، د الله قدرتونه، د الله ښکلي صفتونه
په صحیح عقیدې خپل رب نه دی پیژندلی دی وی هی لا ادري نه پوهېږم د نبي علیه السلام مطابق تپوس دی وکوي پیژنې د خو د نبي علیه السلام اتباع او تابعداري نه ده کړې هی لا ادري نه پوهېږم د اسلام مطابق ته تپوس کوي د خو د اسلام مطابق ژوندی تېر کړی هی لا ادري نه پوهېږم پته راته نه لګي هغې ورته وایي لا درېته ولا تلیته نه دې د عقل نه کار اخیستی دی او نه دې د بل چا نه ظالم خپل عقل نه دې کار مو اخیستی د بل چا تابعداري به دې کړې وه بل پسې به روان شوي وې عقل او نقل دوه څیزونه دي دواړو نه دې کار نه دی اخیستی نو د سره به څه کېږي اوس د دې سوال و جواب متعلقه حدیث کې صرف د مسلمان او د کافر ذکر راغلی دی دا بدبله مسلمان دلته ذکر نشته اس پتن لګي کې دی امخکني کې دی که دی دویم کې دی خو وروستو مسلو کې بدعمله مسلمان کافر سره بیا ملګری دی یې اوس تنو کې هغه نه قبر عذاب د قبر عذاب چې کله شروع شي کافر نه به وي بدعمله مسلمان نه به کم مسلمان چې کلمه وایي دی خپل لمونځ نه کوي دی روژه نه نیسي دی زکات نه ورکوي دی حج نه کوي او دی د نارواو نه ځان نه ساتي د ګناهونو نه د دقه سړي او د کافر د دواړو د قبر عذاب شته اوس په کومه طریقه دی او څومره دی یو حق پته ده هغه حدیث کې راځي چې یو فرشته ورباندې دا ځمکه پرې راغونډه شي په دې بدعمله اعتصاب که دا کافر منافق دی او که بدعمله مسلمان دی نو دا ځمکه چې پرې راجوخته شي نو دا یو پختی په بله کې ننوځي حضور پاک مبارک د خپلې ګوتې مبارکې داسې کړی وی داسې دا پختی په دې پښتو کې ننو لکه دا لاس چې سړی دا ګوتې په ګوتو کې راخلي او د سر دا مانغې دي نوکانو له لړ شي او دا نوکونه د سر د مزغوله نه شیل دا دې وساتي او د هغې نه پس فرشته پې مقرر شي داسې فرشته یقید له اعما واصم سترګو ړوند او فهو ګلوکوم نظر به هم نه لګي او اواز به هم نه اوري چې په دې رحم را نه شي چې دې نظر یې لګي داسې نه رحم یې بې را نه شي او که اواز اوري نو په اواز داسې نه رحم را نه شي نو اور نه یو غزار ورکوي او داسې غزار ورکوي چې دا وجود یې ریزه ریزه شي بیا الله برابر کړي او ما سوا د انسان نه د پیري نه چې دا کم پوهېږي او کم مکلف دي دی باندې الله هغه اواز اورېدل بند کړي دي باقي مشرق نه مغربه پورې د دا چغې اورېدلې کېږي او دا روړی دی وباسي او رب العالمین ورته ماران او خامارات په دا قبر کې په مبتلا کی او یو حدیث کې دا او یو ذکر دی بلکې د سلو ذکر دی بلکې زیات او کم هم شته دا چې خپل عمل دی نو دا مار په لکې هم تک چلی او په سر هم تک چلی نو تا اندازه لګوه چې یو مار دوه ټکم در شواروس کې ورکوي او یا ماران هم وي نو یو سل او څلوېښت ټکونه شو ممکن د دې نه زیات هم وي او دا کم ماران دي د دې زهر څومره تیز دي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی که یو ساس کې د قبر که د مار دنیا ته دا زهر راغلل نو په دنیا کې دا شنه بوټي او دا سیدونه او دریابونه دا چې کم شنه سیدونه دي نو دا به پاتې نه چې دا ټول به اوچ شي دومره خطرناک زهر دومره خطرناک د هغه چې هغه څه حالي کې شپه ورځ په دا دغلو کې پروت دی الله دې مسل نه دې لاس خوځولی شي نه دې خپه خوځولی شي نه تپتېدی شي دلته خو به د مار نه وتسي کوتک به راوالې غزار مفیو کې نه د آخرت د مار نه سختېدی شي او نه لاس خوځولی شي چې کنې په لاس یې ځان نه بچ کې ځان نه یې لرې کې دا ماران چې د سړي نه ګونجاوت تاو ده او دا ونه په سر او کلکې ټک ورکوي او زموږ علما لیکي وی د دنیا مار چې سړي وچیچي نو شوانوس کې دننه مړ شي اکثر داسې وي او که شوانوس کې مړ نه شي نو بیا د زهرو اثر یې ورو کمیږي او د آخرت د مار تیزي یو ټک به د ورکي او یو زرو کالو پورې به هغه زهر په تېزو مخکې روان ورپسې بل ټک دی ورپسې بل ټک دی زهرو کې پروت او د مارانو ډلمانانو چې چل دی یو عذاب شو د ځمکې راغونډېدلي دویم عذاب او درېیم عذاب دی ګوره مخامخ ورته هغه ځای نه جنت وښیي وی هغه جنت ستا وښه هغه جنت تا له موږ جوړ کړی و ګوره د جنت دې خوشحالو ته هغه حورو ته وګوره میوو ته وګوره هغه غواګانو ته وګوره سپېره بد عمل دې وکړو دا دروازې بند شو د سپېره نو بیا ورته جهنم مخامخ کي وی وګوره هغه جهنم ته چې دا اور یو بل کې ننوځي راننولي او زقوم ته هم پکې وګوره او د جهنم دغه ظالمانانو ته هم وګوره جهنم کې به د قچر او د اسب رغټ کټ ظالمانان هغې ته هم وګوره سپېره بد عمل دې وکړو نو چې څنګه قبر نه پاسې نو هغه ځای نه به نیولې هغه مسلمان به وي رب اقیم الساعه ای خدای قیامت راولې ولې کې د جنت ته لاړ شمه
هغه ته به جنت ښکاري او دا ظالم به وي رب لا تقم الساعه خدای قیامت رانه ولې مولې دا تکلیف ډېر لږ دی خو که هغې له رانه چې هلته کې به زه څه کومه دا پې بل عذاب شروع دی زمارونو دا خطرناک عذاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بقی په قبرستان ورتیر شو دوه قبرونه او حدیث کې راځي چې دواړه نوې قبرونه د بقی د مقبرې قبرونه نوې قبرونه تازه ښخ شوي وي انهما لا يعذبان دې کو ته خو عذاب په قبر کې ملاویږي صحابه دواړو ته عذاب ملاویږي او په څه کې عذاب ملاویږي ګوره اوس مسلمان چې کوم معمولي غلطي وکړي او ګناه وکړي مونږ ته ډېره لږه ښکاري دواړو ته عذاب ملاویږي او په څه کې څه ډېر ګران څیز کې نه ملاوي آسان غوندې شیز دی که د ځان ساتنو ځان یې ساتلی شو آسان څیز کې عذاب ملاویږي یو کس چې و هغه به د متیادو نه ځان نه سات د بولو نه به یې ځان نه ساته نو ځکه هغه ته عذاب ملاویږي اوس مونږ خلک څومره بې احتیاطي کوو او بیا خصوصا دا د نوې تهذیب طبقه دا ځان ته ډېر پاک ویل چې متیاد یو کې بس زر به هغه دغاخي پرتوګ روکیت کې ځان به پټ کړي او ځان روچوي او دا خیال درته دی چې زه ټوټه استعمال کوم او یا د کاغذ استعمال کوم دارنګې دا څاروو غلا دي د څاروو د متیازو نه ځان نه ساتي او د متیازو د بولو نه مکمل به ځان ساتي لوی صحابي جلیل القدر صحابي حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عظیم مجاهد دی جناب او د اوس قبیلې سردار دی او چې کله دې دفن شو فرشتو د جنازه وړې د قبر ته فرشتو په خپله د کټ قبر ته وړې دی نبي علیه السلام فرمایي چا کې قبر وړو باندې منافقین وي وي جنازې لږه سپکه غوندې نه معلومېږي وجود یې جوړ سپک دی نبي علیه السلام فرمایي فرشتو چته کړې ده ځکه د انسان کو ګبود نشته حضور پاک مبارک فرمایي چې قبر کې کېښودلی شو ځمکه پرې راغونډه شوه تپوس یې وکړه بیبي نه تپوس وکړې څه چل یې کړی دی دا خو ډېر مجاهد سړی دی او نیک انسان دی او زما صحابي دی او د بنو قریظه متعلق عظیمه فیصله کړې ده وی دا صاحب ګډې چیلې ساتلې او د هغې نه بولو نه به د یو زمانه کې ځان نه ساته دومره خطرناک شی دی متیازو نه وجود ساتل او جامه ساتل او ولې چې نه ساتې ځان مونځ به نه پاتې یا به مونځ په پلیته کې جامه به دې پلیته وجود به دې پلیته نو چې مونځ دې په پلیته وکړه مونځ دې روونه شو نو په غاړه دې لوی ګناه پاتې شو او دا بل سړی چې عذاب تی وینم نو د به یمشي بالنمیمة چغلخور د چغلخور مونږ ته چغلي څه ونه معمولي شي ښکاري یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه حدیث د بخاري او د مسلم حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي مضبوط حدیث چې څوک چغلي کوي قبر کې عذاب ورته ملاوي چغلي مونږ داسې شی ښکاري د یو خبره بل ته د ضرر خیال هلکه که چا پسې بد ووایي مه رسوه ته کوشش وکړه چې د دواړو منځ کې سوله او اصلاح راولې نو ته د هغه معمولي د بدو خبره بل ته وړې او نه بل هغه بل ته وړې چغلي خور نه ما او دا انسان کې څوک چغلي کوي د قبر عذاب ورته ملاویږي او بل حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي من کان ذا وجهین کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې چغلي خور دی یو ته په یو جبه او بل ته په بل ته به راځي د قیامت پر ورځ به په دا خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي دا د سرمن جبه به نه د غوښې اور به په خوله کې د اور جبه ده چې خولې کې به اوري اور الله دې ملک وساتي او دغه نه قبر عذاب شو چغلي خور په چغلی چې مرګ وشي ډېر رانو چې بس خو هغه پلان کې وکړو د هغه قاتل چې د قتل څومره ګناه کېږي دومره د چغلي خور کېږي چغلي خور خو ډېره لویه خبره ده چې بل مسلمان په قتل کې د دوو ټکو شریک شو په دوو ټکو باندې د قیامت پر ورځ نبي علیه السلام فرمایي په تندي به یې ورته غټ لیکلي آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی نو د مسلمان په قتل کې شریکوالی د دوو ټکو دومره خطرناک عذاب دی ولا او بیا چې چغلي وشي او د ده په چغلی برګ وشي بالکل سوچه پوچه په هغه قتل په ګناه کې دی شریک دی کومه چې دا قاتل کېږي موږ خلک په دې کې بې احتیاطه یو د یو خبره بل ته رسوشي د بل ته یو ته کندیستی او بل ته کندیستی او یو په یو وجل او بل په بل وجل د یو عزت په یو اخیستل د بل په بل چاته د خیر کار د مونږ نه کېږي نو چغلي خور نو حضور پاک مبارک فرمایي یو د بولو نه ځان نه ساته او بل ته چغلي به کوږي ځکه د قبر عذاب ورته مزرویږي نو بیا د کجور یو سانده راواغېشته په منځ یې دوه ځایه کړه نو نیمه په یو قبر ښخه کړه او نیمه په بل قبر ښخه کړه وی کې تر څو دا اوت شوي نه وي نو انشاءالله د الله نه امید لرم چې د قبر د عذاب کې به لږ اسانتیا ورته راشي یو ختمېدل نه لږ اسانتیا به ورته راشي تر څو چې دوت شوي هم د نبي علیه السلام معجزه ده نو دا د قبر عذاب دی
او دا زمونږ دویم کور دی ورته ور روان شو. هېڅوک د دې کور نه بل طرف ته نشي تللی. روح یې کوم ځای پروت دی را بدعمل انسان؟ سجین کې پروت دی. سجین د اوو ځمکو لاندې یو کنده ده، هغې کې نوونه دي، هغې کې زخمونه دي، هغې کې ماران دي، لړمانان دي، او د دې روح سره د دقه بدن تعلق دی. که دا بدن ریزه ریزه او زره زره او خورې خورې پروت دی، نو بیا هم هغه خپل روح سره پوره کلک تعلق دی او په دې عذاب کې روح او دا بدن دواړه سره شریک دي. دا به نه وایي چې روح ته عذاب دی او بدن ته نشته، نه، دا بدن که خورې خورې دی الله ته خبردار، که دا ریزه ریزه هم دی هغه روح سره خپل تعلق او کنیکشن شته. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي فضائل صدقات کې د عمر ابن عبدالعزیز یو عادل بادشاه تېر شوی د هغه مطالب ویل چې یو ځل یې جنازه وکړه او د جنازې نه پس راغی یو قبر ته ودرېدو په ژړا. ملګري وزیران ته تپوس کوي چې حضرت څه کوې؟ تا خو جنازه وکړه، خلکو نه وروسته ولې رالې؟ دې قبر ته ولې ودرېدې او ژاړې ولې؟ وی دې قبر را سره خبرې وکړې. څه درته ووې؟ وی دې قبر ما ته ووې چې ګورې زه ستا او د دې انسانانو د دنیا د ژوند نه پس لومبی پوړی یم، ما له به راځې او زه څه بدن سره کومه؟ وی که سم رانلی نو خبردار زه به ستاسو غوښې د هډوکو نه جدا کړم، زه به ستاسو بندونه د ګوتو نه جدا کړم او زه به ستاسو لاسونه او خپې د وجود نه جدا کړم. دا اواز مې واورېد نو ورته ودرېدم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د کومې پایې صحابي دی جناب، د نبي علیه السلام مبارک خلیفه دی، خلیفه ثالث، دریم خلیفه، د هغې په مصله ولاړ او د نبي علیه السلام زوم دی. یو لورې ورباندې واده وه چې هغه وفات شوه، نو بیا بلې لورې ورته په نکاح کړه، او چې هغه دویم هم وفات شوه نو نبي علیه السلام وفرمایل ارمان که زما درېیمه لور وې نو ابه مې عثمان ته ورکړې وه. دونه د نبي علیه السلام مبارک ورسره مینه او دومره ورسره محبت و. او په ټولو صحابو کې یو خصوصي امتیاز لري، ځکه د احد په غر نبي علیه السلام مبارک ولاړ دی، حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله عنهم دا درې صحابو ورته رہی دا غر اوجړه کې زلزله پرې راغله. نو نبي علیه السلام مبارک دا خپله خپه اوچته کړه او دې غر ته یې راوبلوله. اوس کوم په قلار شه، دا توپونه ولې شو؟ تا ته پته نه لګي څوک در باندې ولاړ دي؟ یو در باندې پیغمبر ولاړ دی ذات ته اشاره، یو در باندې صدیق ولاړ دی حضرت ابوبکر ته اشاره، او دوه در باندې شهدا ولاړ دي شهیدان، پیشنګویي ورکړه حضرت عمر او حضرت عثمان ته. دو در باندې شهیدان ولاړ دي. کوئی شو کنه دو شهیدان دي، معلومیږي دا چې دې ته به شهادت نصیب کېږي، دا یو پیشنګویي وه د نبي علیه السلام. او یو مقام کې یو باغ کې بیري اریس بقبا سره خوا کې یو فیوفه کې هغې ته نبي علیه السلام لاړ. یو صحابي فرمایي وي زه ورپسې شوم، ویمه چې راشه نن د نبي علیه السلام دربان شو. د هغه څوکیدار یم، د باغ دروازه مې بنده کړه، وی دې کې دروازه وډبېده. ورغلم څوک یې؟ وی ابوبکر یې. نه چې ودرېږه تپوس اجازت درله غواړم. نبي علیه السلام ته ویل الله رسوله ابوبکر اجازت غواړي، وی اجازت هم ورکړه او د جنت زیری مو ورکړه. لږ ساعت پس دروازه د باغ بیا وډبېده. ورغلم وایي لکه څوک یې؟ وی عمر یم. دروازه کولاو کا صبر کوو اجازت دله غواړم. ورغلم د الله رسوله عمر راغلی دی، وی دروازه ورته کولاو کا او د جنت زیری مو ورکړه. راننوت. وی لږ ساعت پس چې مې کتل نو حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، دروازې وواله، وی صبر وکړه اجازت دله غواړم. ورغلم د الله رسول حضرت عثمان دی، وی دروازه ورته کولاو که اجازت ورکړه، د جنت زیری مو ورکړه او د شهادت زیری مو ورکړه، دواړه زیری مو ورکړه. وی ما ورته وویل چې صاحب راځه جنت هم قبول کا، نبي علیه السلام زیری نه کوي، شهادت هم قبول کا. دومره د لوی منقبت خاوند. او نبی علیه السلام مبارک یو ځل دته اشاره وکړه، وی دا سړی به جنت ته ځي. حضرت عثمان ته یو صحابي فرمایي، وی مې چې ورېږه پوره تصدیق یې وال، ته که اشاره خو بل چا ته هم کیدی شي. وی ورمنډه مې کړې، حضرت عثمان مې د مټه ونیوه او نبي علیه السلام ته یې مخامخ کړې چې صاحب دې یاد دی؟ پې هم دې یاد. او دومره لوی منقبت چې حضور پاک مبارک د ده سره خپل خصوصیاتو یو ځل ناست او داسې د پنډی مبارک یې ښکاره وی اعلان دی او ډډه یې واړي. حضرت ابوبکر صدیق راغی او همغسې نبي علیه السلام ناست و. حضرت عمر رضی الله عنه راغی، هغې همغسې تشریف فرمو ارو حرکت یې ونه کړ. دې که حضرت عثمان رضی الله عنه راننوت، راننوت، نبي علیه السلام سم کېناست، ډډه یې ختمه کړه او سپې مبارک یې مکمل پټې کړې، څادر یې په ځان خور کړو.
حضرت عمر رضی الله عنه لګي فوټي جذبات ته بچو ویسه ابو بکر راغی تاسو ورو حق سے خپل شکل باندې ناس وې او سب دغه فرقونه حضرت عمر زراله تاسو هغه سي او چې عثمان راغی نو ډډه مختمه کړه نیخ کې ناشته او په مبارک هم پټ کړی دا ولې وی عمر د هغه چا نه حیا ولې او نکم کې د اسمان فرشتي امتحانات دي دومره د لوی منقبت خاوه سره د دې دغه عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته راغو کې بناس نو په جواب شو او دونه به اوجلل چې ګیره به د اوخ کو نه لد شو دونه به اوجل مبشر بالجنت ته ور جنت زیره وته شوی دی او د شهادت زیره او د حضور پاک مبارک د دغه قطری زو پیواده او دونه به اوجل ګیره به لمد شو صحابه ته پوښتنه د جنت ذکر کیږي نه جاړي د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي او چې قبر نه کله راشي نه جاړي او تسوي وی قسم دې قبر نه لري سخیره دی چې کم سړی تر جنت دی شوی نه تیری اسنه الله غصه نشي الله قهر سره سب لري بیا خوشاله د بنده نه یری چې غم راشي هغه د جنت خوش خبره یری چې کله هغه اوس دغه ته وګوري قبر ته هغه تکلیفونه ته وګوري صحابه ته کشف هم کېده د قبرونو وی دا د جنت د آخرت لومبه پوړی را او ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم که دا پوړی د چا ښه شوه وروستو بیا نور ډېره ښي او که دا د چا خرابه شوه وروستو دې نه خطرناکې پوړی را روانه قبر دومره د وحدت او د یوازیوالي ځای دی روزانه دا قبر سړي دا واقع خو مونږ یواز نه او تاسو مونږ ته پیغمبر وایي چې واورېده که ما تاسو ته وایي تاسو واورېده اے انسان وی زدا یوازی والی کوٹے جہنم کے نرے اللہ او زدا چنجو جالے ما چنجی دی ماجی او دا مارانو او دا للمانانو جالے ما مارانو او للمانانو چنجی دی نو چی مال رازین ہنے کمل دارو رو لبوری که دارو دی داونا رنو دا بری ساری او دا رتیارے کوٹے ما تکا تو رتیارے رنا را کی نشتا نو ځان سره د ایمان رڼا راوړه که رڼا چې نه ونړه نو د تیاره کې وکوت دی او قسم دی ګوسې زه په خپله د قبر اډېر نصیحتوي مقبرې ته چې سړی لاړ شي لږ تصور او سوچ وکړي نو اسان ژوند دی د قبر او که ګران دی ډېر ګران دی والله ډېر انسان دی هغه انسان چې دوه ګنټې مخکې په خشته بستره پروت او په خشته پوغ او په اسپن پروت او ایئر کنډیشن ته پروت دی او په ژمي کې ډېر ورته لګېدلی دی او د پاسه په کمبل او کستنې پرتې دي او په چې څوک سر ته ګرځي او څوک د خپو ته ګرځي څوک پر چیا راځغلي او څوک پر ډوډۍ راځغلي او څوک ډاکټر راځغلي ټیرې وایي کوي نو بچي او ښځه او دا ټول ته ګیر ته پې رساویږي بابا ولې حق انسان یو ګنټه دوه ګنټه پس په خټو خاورو کې پروت دی داسې بیا نشته نه ایتر شته او نه اوړي کې ایئر کنډیشن شته که الله درته وکړي نو بېله خبره ده د اعمال نه پاتې شو هغه دولت چې کوم دولت ته دا دی آخرت یې نه برباد کړي دولت کو مونږه غر کو د دنیا دی خوشحالو کو هغه سره نه پاتې دي والله کله بچي پکار راشي هغه بچي په پکارېږي چې نیک عمل قسم دې کله مال پکار راشي هغه مال پکارېږي چې حلال دې وګټل او په حلال دې خرج کړل هغه رشتہ داران به پکارېږي چې کوم سره تا دي کی کړی دا او تاسو سره دي کی کړی دا کني قسم دې کړي پکار تاسو ګورئ اندازو نه کوي همدغه بچي دي او دغه ښځه ده دغه درې څلور ورځې پورې پلار او د خاوند ورته یادي کری که موده تیر شي لکه یو هفته دوه هفتې تیر شي هر څه ختم اکثر زمونږ مقبرې ته خو بیا وګوره نورو مخورو ته چې هغه خو کوچې وي مونږ ټول مړي په اوبو کې کېښودل لی نشته کم لی دی لاندې اوبه پرتې دي خو چې څنګه پکې هغه اوبه موبه او خټه ترې راوباسي او دا په شکال شي او اړ شي او یا مثلا د سیلابونو ورځې شي ته دې خیال دی چې دا نښه ده او دا شق چې کوم ځای کې مړي پروت دي کې به اوبه وکړو نه ټول د اوبو ډک اوبه پکې پرتې تاسو اسانه خبره خو نه دا خو ډېر ګران کار دی دغه قبر زموږ ژوند دی دغې ته موږ ور روان یو دې ته زموږ خلاصي نشته نیک عمل انسان ته دا قبر ګل ګلزار دی حضرت امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث زموږ استاد امام بخاري چې کله مړ شو د قبر نه خوشبویت دی حضرت احمد علی لاهوري رحمت الله علیه هغه چې کله وفات شو د قبر نه خوشبویت دی او شاګردان خورې تختی خلک خورې تختی د خوشبویۍ دپاره او بیا شاګردان راځي او درخواست کوي چې دا څه چل دی دا خو روزانه قبر جوړو خلک خورې تختی روزانه خبر خورې تختی د هغې نه پسه به خوشبویۍ تې بندې شوې نو په چا قبر ګل ګلزار دی خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم
وخپل قبر ته کوزیږي یو صحابي خقای یو صحابي اوچت کو او اوچت کو په قبر کې کېښود او په خپله په هغه ډوره کې ورته ولاړ دی او ښکته یې کړ او دعا ورته کوي یا الله د دې قبر د عذاب نه بچ کې خدایا یا الله د قبر د عذاب نه بچ کې خدایا دا قبر ورته جنت باقیه وګرځي او خدایا دا مراحل ورته آسان کړي او سخته خبره ده آسانه خبره خو مونږ نیت پروا نه ساتو دا جنازه مونږ په دې جومات کې نشو کولی چې هلته مونږ پرې ته وړو او بیا وایي د قبر د خاقونو نه پس ورسره ایثار شه دې کې څه مقصد دی ومونږ دلته کړو جلاله به دلته کړې وکړه او بیا به یې ورسره وړو پنځو کسانو دا مړې وړې دومره خلک ولې تکلیف کوي 2-3 ګنټې ځان له ضایع کړي دې دپاره چې ته د قبر ته بار بار ورشې د مقبرې ته دا مړې ووینې او د آخرت درته یاد پاتې شي دا قبر درته یاد پاتې شي حرص په دولت پسې خدای مال ترک صبر کوه بس هغې کې ځان له لګیا اوسه ګټه کړوه ګټه منه نه ده بچو له رزق ګټل منه نه دي ښځې له روزي ګټل منه نه دي ځان له کور جوړول په شریعت کې منه نه دي صحابو جوړ کړي دي او ځان له کړې موټر واخېستا منه نه دي د صحابو زمانه کې اوښان و هغوی سره اوښان دې زمانه کې موټرې دي لارې دي کو ځان داخل نو تجارت منه نه دي خو ځان به ورپسې نه لیونی کې ځان لیونی ګل خو پېژنې که نه چې شټول په دولت او په دنیا پسې منډه ده او بس په یو طریقه را پیدا کول دي که حرامه ده او که حلاله ده حرام حلالې ته نه ګورې خو را پیدا کول کې او شپې ورځ ته نه ګورې خو را پیدا کول کې او خدای ته نه ګورې چې خدای رانه یېرېږي او خدای پې خفه کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي په مونځ هم پاتې شي پروا نشته او په مونځ مې په یو 2 منټه کې وکړو ځان مې ته زر هم خلاص نه پروا نشته خو چې ګاک رانه لاړ نه شي پیسه مې ډېره کړه که حرامه مې وګټله خیر دی که خدای خفه شو پروا نشته خو چې زما مال او دولت ډېر شي او زما ډېرې بنګلې جوړې شي دې ته حرص وایي دا ډېر خطرناکه بیماري ده د دنیا دا حرص سترګې به دې هر وخت اوږي د حریص انسان غله موړ نه وي جیب یې موړی بینک یې موړی بینک خو پردی دی ستا پیسه پرته ده نو ستا پیسو پیسه خو هغه ده چې ترې وخورې دولت هغه دی چې ستا ښځې وخوري دولت او پیسه هغه ده چې ستا مور وخوري ستا بچي وخوري نو بینک کې پرته ده کرونه روپۍ او ته ترې مړ شوې نو څه پیدا شوه ستا په بینک کې خو د دنیا د خلکو پیسې پرتې دي د دنیا سره در دي او هغه د بکسونه هلته ډک دي نو چې مړ شي څه پیدا ده د دیوال خښت هم دنه پاتې شوه ستا سرو زرو خښت هم دنه کالي پاتې شو نو قاعده ستا څو کړله ده دې خښته کې چې دا په دیوال کې لګېدلې ده او ستا نه چې کوم سر زر پاتې شو په دغه کې په بکس کې د دواړو څه پیدا تا ته څه پیداوانی شته دین کې چې کوم کروڑونه روپۍ پرتې دي لوی ته پاتې شو نسي ته پاتې شوې تاسو ته څه پیداوانی شته سترګې هر وخت اوږي سترګې ان ډوډۍ ته پردي مال ته سترګې خړې نیولي یو سړي جومات ته رادننه شو چې ویې کتل د جومات په 3 ګوټونو کې 3 کسان ولاړ وو هغه د ګوټ کې ولاړ نه یو دلته ونه هغه د بل ګوټ کې ولاړ او د الله عبادت کوي پی کرانې دو کتل نو دیم یو ګوټ کې ودرېده یو ښځه راله خشته ښکلې جینۍ ده او هغې سره لاس کې یو غټ تال دی د الله غوښو او د هډوکو او د مزېدار پولو مولا سامان خوانچه ده ورسره کېښود او دې جینۍ سره لوټه ده او دا چیلمچي لاس ویندونکې دی ورسره نو دا جینۍ راله هغه یو بابا ته خوا کې ودرېده او هغه ته وایي لاس ووینځې او به درته اچوم هغه لاس وینځونکې او لوټی ورته ونیوله هغه ورته وایي اخواسه رزیلې دا ورته بیا مینت کوي هغه کې مخنی مینت کوي اخر کې سړی راضي کړ لاس یې ووینځل دا جینۍ ته هغه لاس وینځونکې او لوټه بل طرف ورته کړه او هغه د خوراک د غوښو او د پولونو هغه ډکه خوانچه یې ورته مخې ته کېښود هغه لګیا دی خوراک هغه سړي بابا اول خو انکار کو نه خورم خو دې ښځې مجبور کړه دې جینۍ چې هغه خوراک کوي ډوډۍ خوري او غوښې خوري نو چې هډوکي نه غوښه خوري نو هغه هډوکي راوالي او دا جینۍ پې په دا مخ خوري او دا جینۍ په هغې کې مطمئنه زاري کوي چې خیر دی که ما په هډوکي لیلیو وخوره دا شی وخوره یو کاسه ور مخکې کوي بله مخکې کوي هغه چې هډوکي تش کي نو چې شلق شي نو د دې جینۍ دا مخ پیولي چې بل هډوکي تش کي نو چې شلق شي د جینۍ دا مخ پیولي او جینۍ په هغې کې هم نه خفه کېږي هغه سړی رادا کوي نوړي چې مړې کې دا جینۍ راشي د دویم لا هغه ته لاس وینځونکي ونیسي جوټۍ سره چې لاس ووینځه هغه ته مخ اړی راړی او دی رضا کوي مخ ته اړی راړی
او دې رضا کوي اخره کې رضا کی لاس آرام در یو لومبي په شان ویندي لاس ویندونکې لوټه پې اخوا کی بیا ورته مزېداره پانچه ډکه ده قیمتي خوراکونو کېږي نه خورم مینه کې راستې وویندل او شا به لږه مهرباني وکړه اوږې که نه شا به عبادت کې هله چېرې ګوټې طاقت دې پیدا شي شا به وخوره هغه هم دغه چل کوي چې هډوکې خوري غوښه ترې وشوکوي هغه هډوکې روچت کړي او دا جینۍ پرې په رحمت د زړه د اخلاص راوړي بل هډوکې هم دا چل کوي هغه دریم کس خو لګیا د خپل عبادت کوي او دا څلورم اشنا چې دی ګوټ کې ولاړ دی نو دی ورته په دې سترګو کې نیر ګوري چې خدای زما نمبر به راځي او که نه سترګې د حرص نه ډکې دي او ماله به هم پوله وروړو که به راونوري او خلاص به شي او که نه دا درې خو داسې معلومیږي لکه قربانه چې بیله خو دا جینۍ راوړي خو زه خو پکې نه مې میلمه رالم نو دې مونځ هم کوي لیت ترې چې دا جینۍ وایي چې لکه دا هم عبادت ګزار دی او په سترګو کې داسې په دې ګوټونو کې ورته نیغ ګورم چې خدای خیر پکې واچي خدای ګوري چې اوس مال هم راشي چې دا جینۍ هغه دویمه ملکه دریم له راغی اوس دا څلورم اشنا ورته بیا داسې سترګو په ګوټ ګوټ کې ګو ځان هم ښکار کې ریاکاري کوي چې عبادت کوم چې دا جینۍ وایي چې دا خو هم عبادت ګزار دی شی رالره او په سترګو کې ګورم چې خدای خلاص نه شي غوښه خلاصه نه شي هسې نه چې دا خوانچه یو چې زما په کیسه نه شي زړه کې سوچ کوي چې دا خوراک به څنګه وخورم هماغه چلې وکړه درې مې هم رضا کړه نه کوم لاس وینځم لرې شروع کشه او دا ورته مینت کې اخر کې لاسونه ته ووینځل لوښي ته یې خوا کړل اخوانچې راغېسته او دریم ته یې ور مخکې کړه هماغه چل کوي چې خوراک پوري غوښه خوري نو په هډوکې دا جینۍ په دا مخ خوري په بل یې په بل چهره یې نور کړه نو ده خو ورته مخکې نه شیشه غشتی نیر یې کتل جینۍ رالدله فراله بوخې ورته وویل لاسونه ووینځه نو دا یاره ده کې سوچ کوي که ست کوم ورته نه لاړه نه شي به ست کوم لاړه نه شي لاسونه ووینځه به ده ورته مخکې نه لستورې نغښتي وو لاس یې ووینځل رسېدونکي ته یوړه هغه کاسه ډوډۍ وله راوړه ویې وخوره ډېرې خدایه که ویم د هغه نورو په شان ویم چې نه خورم رانه چې ته یو نیسه شورو یې پې وکړه شورو یې پې وکړه او غوښه یې د هډوکي نه خلاصه کړه نو هغه هډوکي راواغېسته هغه دا خیال و چې ګنې د دې خلکو رواج به دی چې څوک دله ډوډۍ راوړي نو په هډوکي به هغه کورده ولي ځکه لومبي هم دا چل وکړه دویم هم وکړه دریم هم دا چل وکړه دا به د کلي رواج وي چې غوښه یې وخوړه هډوکي راواغې او دا جینۍ پې په دا مخ وویشته چې ویویشته جینۍ ته لوښی را بې خوا کړه او ورغړې والده دې مرۍ نه یې کلک ونیو ستا هغه داسې ګیرې خبیث بچیه خورې نو وخوره ډکېږي نو ټک شه نه ډکېږي مه ډکېږه په هډوکي دې ولې ویشتې ما دل ډوډ او ته ما په هډوکي ولې او تریخ پورې په هغه لومبي هم دغه چل و دویم هم هغه چل و دریم هم هغه چل و نو ما ویل د علاقې رواج دی نو ما هم دا چل وکړه وی بیختي و ته ما پېژنې وی نه وی زه دنیا یم زه دنیا یم دا درې واړه ما نه خفه شوي دي رضا کوم نه رضا کېږي مینت ورته کو په کاڼي هغه هډوکي یادې چې په کاڼي اوسپنه مې ولي بیا وله راوړه ما نه خفه دي زه یې رضا کوم او سپېره بچیه چې راننوتم شیشکې یې اخیستې وو سترګو کې یې ماته هوجي او پولو سره سترګې نه یې کړې وې دا خو ته مخکې نه په حرص کې یې په ماته به ماته مینت کې در کوم به هغې تر زه مینت کوم نه خوري د دویم غوزار دې وګټې چې سپېمونه دې راونیسم په دا ځمکه دې راو دقه د حرص نه ټولي ډوډۍ خدای پاک چې انسان له کومه مقرر کړې ده مولوي صاحب زمونږ الله دې په قبر انوار نازل کړي هغه به خبره کړې د حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه او زلال سواد والي سواد ملاقات له هغه به د علماو سره ملاقاتونه کول او ښه انسان و چې ورلو وی هغه والي سواد ته موږ ته وایي چې راشئ ما ځان د قبر جوړ کړی هغه وګورئ وی ورلو قبر ځان د ډېر مدیدار زما خپلو سنگ مرمر لګول یو ښایسته قبر یې جوړ کړی وی چې موږ قبر ته ودرېدو وی چې دا مې ځان له جوړ کړی دی صاحب او په خپله ډېر ښایسته شاندار مې جوړ کړی دننه له حد کې کاڼي او ماربلې لګولي دي او ګیر چاپېره مو دا مې قبر جوړ کړی دی وی حاجي صاحب خوله کې ګوته ومنډله والي صاحب قبر ځان له مو جوړوه ځان قبر ته جوړ کړه ډېره د عبرت خبره که قبر دې ډېر هم ښایسته جوړ کړه او ته ورته جوړې نو اور به درته په دا قبر کې بدېږي او که ته قبر ته جوړ شو نو که په خټو کې هم خاک شو نه د جنت د باغچو باغچه ده وایي حاجي صاحب سترګې دې راله وخړو
هر څوک چې مې راوستي دي او دا نو ته خپل قبر کولی دی نو کل شوی دی تلاوت یې پکې کړی دی او د وی راته کړی او چې ته رالې نو سترګې دې رانه وقلول دا حقیقت دی زما پیغمبر په قبر کې چې سملی نو د هغه وجود نه خوی کی نبی علیہ السلام مبارک فرمای ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء د پیغمبر وجود قبر نه خوري د شهداء په وجودونه په قبر کې نه خوري کېږي اما قبر کې سالم پراتی د نیکانو او د بعض علماء او بعض صالحینو د چا وجودونه سالم پراتی د چا کال پس خوری شي د چا 2 کال پس خوری شي د چا 10 کال پس خوری شي د احد شهدا یو سل شپږ دېرش کال پس پاغذې باندې کاری زیسته پاغذې باندې نیر تیرو نیر چې نیر تیرو هغه نیر په داسې ځای تیرېده چې د احد جنگ کې د نبی علیہ السلام شهدا پکې راغله په مقرره پاسه راغی بله انتظام یې نو چې دا نیر دار شي بادشاه خلیفه اعلان وکړه وی مړي که د چا پکې راځي راشي خپل مړي وباسئ او د مدینې منورې قبرستان ته یوسئ یا بل خوا کې د سکارس خو مونږ نشو بدلولی چې هغه مړي ولټول یو سل شپږ دېرش کاله پس داسې روغ پراتو لکه چې پرون وفات شوي تر کفنه پورې روغ پراته وي حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه څو سوه کاله پس وویستلی شو دا قبر نه د دریاب په غاړه باندې قبر او هغه اوبو هغه ځای ووهه داسې سالم پروت و لکه پرون چې دفن شوي نو بعضې خلک په قبر پې ګلې ګلزاري په قبر کې داسې روغ او سالم پراته وي لکه چې څنګه خښ کړي وي او بعضې خلک په قبر کې چې د ډټولې دی قبر نو لاندې چینجي پراته دي رغمانان پکې پراته دي الله دې مونږ وساتي دغه د قبر جون لوڼو پورې مونږ ته را روان خلاص دی نه یو دا یو سړی نه و چې د باندې خلاص شه صرف د یو څیز اجازت په قبر کې شته یاره کوبي یا قبر خکه دی لکه برونه واچوه سرګلې لاندې واچوه با نور بالغ په دان سره د کور نه دغه نوړې د مایلوچو د خاورو په هغه بالغ پاسه بل شی پکې اجازت نشته دی دقه یو څیز دی بس یاره بروا د لکه غوندې انسان دی د دې یو عزت وساته او په قبر کې لاندې یو برونه ورته واچوه نور شی پکې نشته زیاتې سي نو ما خبره دی پورې کولرونو چې د قبر دغه جون د دنیا جون پسې د آخرت لومبۍ پوری ده که دغه لومبۍ پوری د ښه شوه نو د هغې نه پس وروستو ډېر کشته او مزېدار ژوند را روان دی ډېر اعلی او که دغه پوری دې خرابه شوه دا دې برباده شوه نو نبي علیه السلام فرمایي د هغې نه پس چې کومه بله پوری را روانه ده هغه د هغې نه زیاته خطرناکه ده د هغې نه زیاته خطرناکه ده اوس قبر د مسلمان فی قبر کې مسلمان له څه پکارېږي صرف نیک عمل حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي 3 څیزونه د سره دي 3 دوه ورسره یو ورسره پاتې شو دوه ته واپس راشي یو د سره خپل نیک عمل دی که نیک دی او که بد یو د سره خپل رشته داران او دوستان او وارثان دي او دریم د سره خپل مال دي لکه د کټ شو د پوزې شو چې دی پکې پروت دی د نوکر شو د غلام مرعی شو و یو ورسره پاتې شو ته واپس راشي وارثان او رشته داران هم ته واپس راشي هغه نوکر او چاکر هم ته واپس راشي هغه کټ او پوزې هم ته واپس راشي یو څیز د سره په قبر کې پاتې شو چې هغې ته د عمل وي بس که عمل یې ښه دی نو ښه عمل ورسره پاتې شو او که عمل یې بد دی خراب دی نو هغه بد او هغه خراب عمل ورسره په قبر کې پاتې شو نو کوم څیز چې روح په قبر کې فکارېږي اب اوړي یو ځای ته سړی وبخور لځي نو هلته کې ستا چاري فکارېږي که هلته کې ځان سره بخاري شریف یوړه نو ته وبخور نه جګوې که هلته ځان سره قرآن شریف یوړه چې وبخور نه دی او قرآن شریف یوسې نه دا د قرآن شریف کار نه دی اوس دا ستا د چاره او د بیلچې کار ګوډ لذي سسکوره به وړې یا رمبې به وړې او که رمبې او سسکوره دي یو نړه او ځان سره د بستره یوړه نو ګوډ نشي کولی ګلکار چې ګلکاری لذي ځان سره خپله تیشې او کرنډې وړي او که ځان سره د هغې په ځای باندې سسکور او چاري یوړه نو په هغې هغه دیوال نشي ودو بابو چې به نوکری لذي قدم به ځان سره وړي او که د قدم په ځای ځان سره توره او ټوپک یې وړل نو دی په هغې بابوګیرت نشي کولی دارنګې چې کوم څیز ځای کې کوم څیز پکارېږي هغه وړئ نو آخرت په قبر کې څه پکارېږي نیک عمل پکارېږي بل شی پکارېږي د هغې ځای نیک عمل دی که نیک عمل دی یوړه خو ډېره خبره ده او که نیک عمل دی یو نړه بد عمل دی ځان سره یوړه تباهي او بربادي د رب العالمین نه مساعد قبر رونو یو څو مسائل د قبر متعلق کړی قبر دوه قسمه جوړول پکار دي
یا لحدی قبر دې قبلې طرف ته مونږ ته لحد وایو لحد جوړ او یا شق والا قبر کې په ډوره کې په دا میز کې کنده وکنستلی شي او مړی پکې کېښودی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابو پکې اختلاف شو چې لحدی قبر وباسو او که د شق والا وباسو. چا وی لحد والا وباسو، چا وی شق والا وباسو. نو په صحابو کې دوه کسان یو به لحد والا ایستو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه او بل به دا شق والا ایست حضرت ابو عبیده رضی الله عنه. وی زه سوال جواب ورته وکړئ چې کم یو بس وا به راشي خپل کار به شروع کړي. اتفاقا حضرت ابو طلحه رضی الله عنه کور وا بل صحابي نو هغه راغلو نبي علیه السلام له لحد وایست. دې وجه نه زموږ علما وایي که لحد جوړېدی شي نو لحد ښه دی او کومه ځمکه چې لحد پکې نه جوړېږي نو بیا هغې کې د شق وباسي. دویم دا دی چې څومره وستی کېږي نو قبر جوور جوړ کا. ځکه نبي علیه السلام مبارک یو صحابي متعلق فرمایلی وی قبر ولا فراخ هم جوړ کې او قبر ولا جوور جوړ کې دومره چې جوړ کېدی شي. دریم دا دی چې کچکه بیا فکره د پاسه ځکه د نبي علیه السلام مبارک په لحد باندې نه کچه خښ ایښودی شوي نه. نو زمونږ په دې علاقه کې هم خلک دا تبې جوړوي او هغه تبې ورته وځري کچه تبې نو کچه تبې ورته وځروه که عذر و لکه زمونږ د بعضې مقبرو کې سیاب ډېر زیات دی لحد هم پکې نه جوړېږي او کچه تبې هم پکې نه ټینګېږي نو بیا خیر دی که د هغې دپاره د تیږې د کاڼو تبې استعمال شي او یا د سیمټو تبې ولا استعمال شي د ضرورت په بنیاد باندې نو خیر د جوان شته. قبر چې کله خاورې پې واچې ورېرونو قبر کنستېدل او په قبر خاوره ټول ډېر لوی ثواب لري. مونږ خلق نه دی نه اوس یو رواج جوړ دې زما قبر لا راغلی دی نو زه وله ځم او دې نه دی راغلی زه وله نه ځم. ګوره چې کوم د ثواب او د اجر لوی عمل دی او د جنت د ګټلو لوی عمل دی هغې کې مونږ رواج جوړ دا لوی مصیبت ولې تېره چا قبر نه دي څه دې قبر له نه دی راغلی نو زه وله قبر نه کړم. دا غلطې خبرې دي. که تا له نه دی راغلی بیا وله زه د الله د رضا دپاره قبر کنستېدل او په قبر کې خدمت کول نبی علیه السلام فرمایي دا نه جنت کتل. نو قبر کنستېدل قبر چې وکنې او بیا د پاسه پې خاوره چې نو په قلار قلار خاورې غورځول پکار دي. زمونږ خلک خو په چارو یو غرض جوړ کړي نه چې څونه په قلار قلار د پاسه دا خاورې ورچې نو پې ور واچوه او چې قبر دې کله تیار کا نو ډېر اوچتول د قبر جایز نه دي چې غاړې د ځمکې نه یو لیش اوچتې غاړې دا اوږدې غاړې یو لیش او داسې قبرې لکه د کب د ملا په شان دی چې دا سر منځ یې اوچتي او دا غاړې سنګزرې وي چې اوبه پې نود وي او که کاڼي د پاسه واچول نو ښه خبره ده. د عایشه صدیقه رضی الله عنها یو صحابي فرمایي ما ته د نبي علیه السلام مبارک قبر وښو نو هغه یو لیش د ځمکې نه دا غاړې اوچتې وي او دا منځ یې اوچتو او د پاسه پې نري خود کاڼي کړل نو دا کاڼي صرف دې دپاره پې خلک اچوي چې دا خاوره پې کلکه شي او اوبه پې د پاسه نه کوشیندي چې هغې اوبو سره دا کاڼي کلک شي چې دا ترې ښویږي نو که د پاسه پې دا اوبه دې دپاره دوی چې ګنې څوک یله کوي خولې تره خره او ځنکدن سخت وایي دې لږ اوبه له په قبر واچوه. داسې رواجونه دي. یو ځای کې ما اورېدل وي دلته کې چې مړی چې کباب پخوي هلکه دا کباب پرې پخوي وایي دا وایي د باندې ځنکدن سخته ترې تېره شوې دا کبان ترسکون دی وایي نو مې ترسکون خوري دا جمدي او سخته پاخ وار تېره شوې ده. دا زمونږ د خلکو رواجونه دي دا غلطه ده. نو د اوبه دې دپاره نه دي چې ګنې دې مړي ته د خولې ته وررسي او د ځنکدن هغه تندی پرې ختمېږي نه دا اوبه صرف دې دپاره دي چې هغه کاڼي پرې کلک شي. بس د دې دا فایده ده. په قبر د پاسه سیرې اچول ګناه ده تیرې به پرې نه اچوې دا ګناه د ناروا دي. قبر پخول ګناه د ناروا دي. قبر باندې به د سیمټو شی بالکل نه لګي. کم شی چې په اور پخ شوی دي زمونږ فقها لیکي لکه سخته شوه سیمټ دا لاندې طبیعه خو د ضرورت دپاره خلک یې ګري ګري که ضرورت نه نو هم د خټې پکار دي. قبر پخول دا ګناه ده دا ناروا دي ناجایز دي بالکل به نه پخوي او قبر اوچتول دا ناروا دي. که قبر باندې په یو خازه باندې یا په یو قطبه چالون کړي که جلا فلان کې دی یاره دا ښه خبره دا خیر دی د نښې دپاره د هغې وجه دا ده چې دې پې وپېژني چې دا څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت عثمان ابن مظعون رضی الله عنه یو صحابي دی او د نبی علیه السلام رضاعي لور دی پې شریک هغه چې کله دفن که نو یو صحابي ته ویې ورشه یو تیږه راوړه چې په دې سر یې ورکې دی په دې قبر په دې سر چې ورغې هغه تیږه درانه ونه یې شوه راوچتولې. نبی علیه السلام مبارک پخپله ورپاسېد الله لوی طاقت یې ورکړ نو مټې مبارک یې اوچتې کړې او سنګل یې ښکاره کړې
او هغه تیږه راواغشته او د هغې صحابي د قبر سر ته یې کېښوده وی نعرف به اخانا په دې به د خپل لور مونږ پېژنو او د خپل اهل و عیال کې چې د ما څوک مړه شي ده سره بیا خوا کې راخوم دې نه علما معلوموي که یو نښه دې په قبر باندې جوړه کړه چې په هغې دا قبر والا پېژندلي کېږي چې دا فلانکې دی یا د فلانکي زوی دی دا خیر دی زمونږ په وطن کې نور یو بل رواج دې نه ځان وساتي خلک تیار قبرونه راوړي او په هغې د آیت الکرسي لیکلی شي په چا سورې فاتحه لیکلی شوي په چا دا چهارقل صورتونه لیکلی شوي دا د قرآن غټه بیادبي یې مړي ته هېڅ فایده نه ورکوي او د قرآن بیادبي ده ولې په دې مقبرو کې څاروي ګرځي په هغې دپاسه خپې ږدي سپي پې ګرځي په هغې دپاسه خپې ږدي او دارنګې پیشوګان پې ګرځي او په هغې دپاسه خپې ږدي نو دا د قرآن غټه بیادبي ده لکه قرآن شریف کې سړی راوالي او دغه میدان کې کوډه وکېږي دا څونه بیادبي شوه نو ته یې څه لپاره ږدې چې دې مړي ته فایده ورسوي هېڅ فایده دې مړي ته نه رسوي مړي ته فایده ستا عمل رسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي او ځای کې خیمه ولګوله مشکات شریف کې حدیث دی چې خیمه یې ولګوله دوی ته پته نه وه چې لاندې قبر دی لاندې د قبر نه صورت تبارک الذي صورت ملک اواز شروع شو تلاوت یې اورېده د قبر نه لاندې نه راغلل نبی علیه السلام مبارک دی هلو ویې صاحب مونږ ته خو پته نه وه او مونږ خیمه ولګوله او خیمه چې مونږ کوم ځای لګولې وه د لاندې نن د تبارک الذي صورت ملک د دې یو کم دېرشمې سپارې لومړي صورت دی د هغې تلاوت هم واورېده داسې معلومېده لکه چې دا خیمه مونږ په دې قبر د پاسه لګولې نبی علیہ السلام او فرمایل بالکل هي المانعه هي المنجیه دا سوره ملک د قبر د عذاب نه بچ کول کوي د قبر د عذاب نه خلاصول کوي او یو حدیث کې راځي چې څوک د سوره ملک تلاوت زیات کوي د قیامت په د قبر کې به الله پاک د مرغۍ شکل ورکړي او په دې مړي د پاسه به خپلې وزرې خپرې کړي او کومې فرشتې چې د عذاب تله راځي بچوالې به دفاع به کوي د ما تلاوت کړی دی دې لوستلې نو زه نه پرېږدم تاسو چې دله نن عذاب ورکوي نو ورونو دغه فایده ورکوي چې د سړی یې ولولي او دا په قبر باندې لیکل دا هېڅ فایده نه ورکوي په قبر ګلونه اچول او د ګلونو سیرې یا د پاڼو سیرې دا ټولې رونو ناروايي دې نه ځان ساتي او دارنګې بعضې خلک ځي او بعضې قبرونه د شمې بلې شمې هېڅ فایده نه ورکوي دا شو زمونږ فقهاو لیکلي دي ګناه ده ناجایز دي ناروا قبرونه له جنډې وړل څوک له جنډې وړي او څوک ولا شمې وړي او څوک د قبرونو کانې رالو که دا ژبه باندې ټکوي دا ټول د شریعت نه خلاف دي مونږ به هغه کار کوو چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یا د هغه د صحابو نه ثابت دي او یا د مونږ فقهاو لیکلي اجله او غټو فقهاو لیکلي د قرآن او سنت نه مسله رسکي په هغې به مونږ عمل کوو نو نه دا ثابت دي چې ګنې قبرونو ته ډیوې لګوه او شمې لګوه دا پیسې جومات پورې نه لګي دا څه فایده ورکوي دا څه فایده ورکوي تا له څه فایده درکوي او هغه له څه فایده ورکوي یا رومادونه او جنډې وړل هغه له څه فایده ورکوي په یو جنډه د نشان دپاره د پې ودرول دې دپاره چې دا په دې مطلب نه چې ګنې دا څه رئیس دی او بادشاه دی ورته جنډه ودروم نه چې بس د پېژنګلو کړه چې پلان کې قبر دی پېژنګلو په نشان صحیح ده خو زموږ خلک یې له پېژنګلو په نشان نه وړي که نه یا د هغې دپاسه غلافونه اچول زموږ دا وطن دا ګزاره کې تاسو پنجاب ته لاړ شئ نو غټ غټ غلافونه د زرګونو د لکو روپو پې دپاسه اچي بالکل فریاد او تاوان دی او اسراف دی او بذر او د شریعت خلاف ورزي ده او څوک ځي او د هغې هغه دربونه غوټې ورکوي هلکه دا ولې وایي چې زوی راله راشي خدای اوس د دربو که غوټو که زویګان ملاوېدلې نو زما په خیال بس دا اوس هسې څه به کوي څوک قبولي او ابې د پاسه چې څوک مسور پې د پاسه اچوي ښځې ځي یو ویډیو جوړ کړي مقبرو کې د ښځو زیارت القبور اختلاف شته راجح او دا دی چې خیر دی جایز دی چې دا قبر زیارت د پلار قبر لذي د مور قبر لذي د خاوند قبر لذي د رور قبر لذي د دوی قبر لذي پرده کې به ځي او داسې وخت کې به ځي چې سړو سره اختلاط را نشي که مزل زیاتې ځان سره د خپل رشته دار بوځي یوازې دې نه دي او بیا دلته کې په بعضې موقعو کې لکه د اختر په پناه بورو موقعو کې زمونږ د زنانې وهل روان دی هلکه څه کوې د هغه مړي له مبارکۍ له بابا چې په جمدي د مبارکي نه وه بابا چې مړ شو مبارکۍ نه ورځي د بابا دې پته لګي چې مبارکۍ ته اوزګار هم دی او که نه دی نیک عمل یې کړی دی او د جنت کې پروت دی خو مبارکي به وله ورکړې او که بد عمل یې کړی دی او په عذاب کې پروت دی نو ته مبارکي ورکړه او په هغه هلته خرڅ شو څه مبارکي به ورکړې مبارکۍ ته جوړ دی که نه دی جوړ مبارکي د جمدو لره ده لمرونو قبر لتلل ثابت دي په شریعت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د بقي مقبرې ته څه او په د اخیر ژوند کې به بار ته د احد قبرستان ته به ته قبرونه تلل بالکل جایز دي ورځه
او صدا پارا ورزا سلام ته چوا السلام علیکم اهل الديار انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. دا عربي الفاظ دې پښتو کې وایا السلام علیکم ورحمت الله سلام دی واچوا او د سلام نه پس دعا وتاوکا داسې وایا تاسو مونږ مخکې تلې او مونږ تاسو پسې وروسته در روان او الله دې تاسو وبخي الله دې مونږ وبخي. دعا وکورتا هغه دعا وترسي، تلاوت وکا داغه ثواب ورته وبخا هغه ثواب ورته رسي، صدقه وکا داغه ثواب ورته وبخا هغه ورته رسي. او د قبر تطلو تو کې تا ته آخرت بیا دي نور د قبر نه غوښتنه بم نه کې چې ګنې دې به ما جوړ کړي جوړون کې څوک دی الله دی. قبر ورته نشي جوړولی دا قبر والا کې نه جوړو ده به په دې خپله ناجوړتیا کې چا ته رجوع کوله همدا قبر الله ته. نو چې ډېر وفات شو د دې چې بیمارو مثال په طور ده به الله نه غوښتنه کوله ته د نه ولې غوښتنه کوې الله نه غوښتنه کوه جوړونکی الله دی بچي د الله نه غواړه. وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. څه تکلیف درته ورسېد هغه تکلیف ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشي درکولی الله د کتاب وینا د صالحانو نیکانو قلب قبر لکه دی بېشکه ده شریعت مطابق ده. اولیاء قبرون لذي بېشکه ده شریعت مطابق ده شریعت نه خلاف تل مه کوه. غوښتنه صرف د الله د ذات ته کوه بل چا نه غوښتنه مه کوه. دا یو څو مسلې مې درته ذکر کړې ځکه زمونږ په دې وطن کې دا غلط رواجونه دي. ته هم د قبر دپاره نظرونه کوي منښتۍ کوي منښتي به صرف د الله کې ګورې منښتي نه د عبادت دی او د الله نه ما سوا د بل چې عبادت کفر او شرک دی. د الله دپاره منښتي کوه ثواب یې هر چا ته بخلی شي نیکانو ته هم بخلی شي پلار ته هم بخلی شي پیر بابا ته هم بخلی شي کاکا صاحب ته هم بخلی شي ثوابونه بخا نفل کوه ثوابونه بخا. وګوره که چیلې حلالې د چا په نوم به حلالې صرف د الله په نوم د غیر الله د بل چا په نوم به دا نه حلالې. دا څو ضروري مسایل چې زمونږ عموما سړي یا زنانه په ګرې بې احتیاطي کوي نو ځکه دا مسایل مې درته بیان کړل. او د قبر ژوند دا زمونږ او ستاسو مشترک کې پات چاره روان دی هغې ته تیاري پکار دی. دعا کوي چې خدای پاک زمونږ قبرونه په مونږ باندې ګلې ګلزار کړي. دا څه وایي بشر جان دا یو به درته ووایم دی وایي چې سفرانه مونږ د څونه کیلومتره پکار دی چې سړی سفر مونځ کوي پکې نو دا 48 پاخه میلونه دي غالبا څه 15 یا کیلومتر څه جوړېږي. او کوم مونځونه چې سړی نه په سفر کې قضا شي او کور یې کوي نو دی به د سفر مونځ کې هغه 2 رکعته به کوي. او که په وطن کې د مونځونه قضا شو او په سفر کې کوي نو پوره به کوي. الله ته زمونږ قبر کو مونږ ګلې ګلزار دی. خدای مونږ د قبر سختونه وساتي. خدای زمونږ کې څومره مردګان وفات دي د هغې مغفرت نصیب او خدای را وروسته مراحل مونږ ته اسان کړي. خدای د مشکلاتو د دنیا او د آخرت نه محفوظ کړي د فتنو د دنیا او د آخرت نه محفوظ کړي. خدای په شریعت مطابق ژوند هم نصیب کړي او د شریعت نه خلاف عمل نه خدای په امن کې وساتي. بیمارانو نه شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي د حلال و فراخ نصیب کړي. آخر وخت کې په خپل الله کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول